نبی علیہ السلام فرمائی ما رآه المسلمون من رآ منکم منکرا چاچی یو منکر کار ولید بد پکار دا چې هغه منی کی په ژبه باندې ورته وایي اول په وهلو باندې که وس او طاقت یې دا کار د بادشاه دی په دوره باندې وهل سزا ورکول فلیغیره بیده نو په لاس باندې منی کول دا کار د بادشاه دی فإن لم یستطع فبلسانه دویمه مرتبه دا ده چې په ژبه به ورته وایي په خوله باندې چې لکه دا کار دی بد دی ظالمه دا ظلم ولی کې غلط کار ولی کې پردی حق ولی خوري دا ظلم په دې مظلوم ولی کې په ژبه به ورته وایي دا کار د عالم دین دی یا د سرکرده کس دی چې په قوم کې هغه اثر رسوخ لري نو دی به په خوله باندې وایي او د عام انسان د پاره د مسلمان د پاره فإن لم یستطع فبقلبه که د خولې وس دی نو د لاس وس دی نشه بادشاه نه د قوم مشر نه نو فبقلبه زړه کې ورته بد ووایه چې دا سړی څه کوي دا ښه نه کوي وذلك اضعف الايمان په صيغه د اسم تبذیل سره نبی علیه السلام ذکر کړو وای دا د ایمان هغه ډیره کمزوري درجه ده چې په زړه کې ورته بد ووایي نو دا لاس وس چې دی هغه زموږ نشته چې یو سړي پسې ډانګ راوالو کوپک او کوتکو پسې راوالو خو په خوله باندې بیا ورته وایو الله مونږ په دې مامور ګرځولی یو که څوک مونږ ته ښه سړی وایي که بد وایي خو چې د الله په نیز مونږ غاړه خلاصوي او د الله په نیز باندې مونږ مجرمان نه یي خلک دې مونږ ته مجرمان وایي بد عمله بد کرداره بد اخلاقه دي وایي دا پروا نه کوي ځکه د اهل حق وتیره دا ده چې لا یخافون لومة لائم دا به د ملامتیا د ملامتګرو نه یریږي نو تقیه به نه کوي چېرې زه نیکې ما خل به خپل کار کوي نه ته به دا وایي کوشش به هم کوي چې د بدۍ نه منې کې همدارنګه دا به وایي چې فلا تجعلني فی القوم الظالمین رب فلا تجعلني فی القوم الظالمین یا الله په قوم ظالمانو کې ما مه ګرځوه